راځئ په خیریه بنسټونو باندې خبرې وکړو په افغانستان کې. پوښتنه ټول نه زیاته دا ده چې دا ته چې کوم پیسې لري زکات صدقه دی، آیا دا پیسې ته خپل خپلوانو ته ورکړي؟ ځکه هر افغان خاله ماما یا کاکا یا خپل بیخي نږدې ورور خویندې فقرا لري او که یو خیریه بنسټ ته ورکړي چې هغوی خلکو ته ورکړي. حقیقت دا د وروج د اول انتخاب ټول نه بهتره دی، ځکه که زکات دی وي ته خلک پیژنې ډایرکټ هغوی ته ورکړه، صدقات دی وي هغوی ته یې ورکړه. لیکن دلته یو سوال پیدا کیږي چې موږ خو که دغه فقرا ته دوامداره دا کومکونه ورکو هغوی به فقیر پاتې شي. موږ ضرورت لرو یو غیر دولتي یو غیر انتفاعي ارګانونو ته په افغانستان کې چې هغوی بنیادي کارونه وکړي. مثلا پلچک خو ته نشي کولی په خپل شخصي پیسو جوړ کړي ځکه مصرف ډېر دی. نو موږ ضرورت د څو کسان سره یو ځای شو، یو پلچک جوړ کو، سړک جوړ کو، مکتب جوړ کو، کلینیکونه جوړ کو، مساجد جوړ کو، همداسې یو ارګنایز سیستم وي چې تعلیمي نصابونه جوړ کو، د ماشومانو کفالت وشي، یا همداسې نور کوم پروګرامونه چې دي. ځکه خوراکي مواد خو یو شی دی چې هغه ته ورکې سبا بیرته ختمیږي، سبا بیرته خلک په هماغه سرکل کې دي. زه په دې نظر یم چې موږ باید ټول افغانان تقریبا 15 میلیون د افغانستان نه بیرون یو دا احساس وکړو په اتفاق باندې او اتحاد باندې چې موږ هر یو افغان د 15 میلیون نه فقط دغه 3 میلیون هم د میاشتې چې موږ $10 یو ارګان ته ورکو چې موږ یې کنټرول هم کو، راپور هم وګورو، اډیټ هم وګورو، نظام هم وګورو، ځکه دا ارګان د خلکو پیسو باندې مخکې ځي، باید هر څه خلکو ته واضح وي. او دغه پیسې چې تقریبا 10 میلیون د میاشتې کېږي، نو ته فکر نه کوې چې د کونړ بند پې نشي جوړېدلی، د ماشومان چې کوم مکتب ته نشي تللی، مکتبونه جوړېدلی. ضرورت دی هغه کونډې، هغه یتیمان چې بې تعلیمه پاتې دي، ځکه UN سروې دا وایي چې 15 میلیون نه کم سے کم ماشومان دي چې هغوی ضرورت دی افغانستان کې یا غذایي موادو ته یا تعلیمي نصابو ته یا چایلډ پروټیکشن لاندې دي، ضرورت لري. نو زه شخصا په دې فکر یم چې کوم جدي کومکونه دي ستا چې څه وس کېږي او کولی شي ډایرکټ مستحق سره وکړه، دا به ډېر ښه وي، ځکه ضرورت شته چې دویم کس ته ورکړي هغوی ته یې ورکړي. او که چې څوک نه لري بیا بدون شک ارګانونه شته دی. الحمدلله موږ 100% ډونیشن پالیسي لرو په قمر کې. دا مطلب څه دی چې ستا یو افغانۍ هم راځي، همغه یو افغانۍ ډایرکټ په همغه بخش کې مصرفېږي یا کس ته ورکول کېږي. اداري مصارفات دپاره موږ یو افغانۍ هم نه اخلو. موږ اداري مصارفات خپل کوم ځای نه کوو، موږ پارتنران لرو چې د هغوی پروژې تطبیق کوو، هغوی نه موږ 2% یا 15% پیسې اداري دپاره اخلو چې هغه الحمدلله زموږ اداري مصرف ډېر زیات کم دی، هغه به مخکې ځي. لیکن زما په نظر باندې موږ باید یو ارګان انتخاب کو چې هغه ته موږ هر میاشت یو وړوکی مقدار ورکو، عظیم اجر دی پکې، او افغانستان کې بنیادي کارونه وکړي. الحمدلله قمر دغه سیستم لري. قمر څه سیستم لري؟ په نوم د هیلپرس کلب. هیلپرس کلب ما کوم ځای راغستی دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه نه مدینه ته هغوی ته انصار ویلې. هیلپرس یعنې هغوی په عربي کې انصار، په انګلیسي کې ورته هیلپرس کومک کوونکي وو. دغه انصارو چې اسلام دې ځای ته راورسو او مسلمانان دې ځای ته راورسول، واقعا د هغوی کومک ډېر زیات ضروري و، عظیم و. نو په همدا دلیل موږ هیلپرس کلب په قمر کې لرو. که تاسو وکولی شئ وړوکی مقدار د یو کافي پیسې چې تقریبا $15 10 هر میاشت تاسو ورکئ، ډایرکټ اکاونټ ته لیږلی شئ، آنلاین ځان ثبتولی شئ، او هر میاشت په بدل کې ستاسو ایمیل ته راپور راځي چې ستاسو دغه پیسو سره، ستاسو د همکاري سره او ستاسو د مینې محبت سره څه شی شوي دي. هغه پیسې راپور راځي چې کومه میاشت هم ته قانع نه وي چې دا راپور زما په نظر دومره زما تقاضا مطابق نه دی، پوښتنه وکړه چې دغه شی راپور غواړم، همسې راپور ته درکول کېږي. که چیرته بیا هم اقتصادي مشکلات راځي، انسان باندې ضرورتونه راځي، نشي کولی ته ځان کینسل کولی شي، هیڅ نوع قرارداد نشته دی. لیکن په دې امتیاز زه ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې فرمایي چې الله سبحانه وتعالی هغه عمل خوښوي کوم چې دوامداره وي، حتی که وړ هم وي. که ته د الله رضا دپاره $10 ورکړي، او دا فکر موږ 1 میلیون کسان وکړو چې کوم $10 میلیون شول، او د ټول هم دا نیت وي، اول هغوی ته الله عظیم اجر ورکړی دی، دویم یو غټ خدمت شوی دی، دریم یو شفاف ارګان چې علماء کرام مشوره باندې د نظام همچنان نورو قوانینو چې کوم هیومانیټیرین لاز یې په تطبیق کولو باندې روان دی او تا ته راپور درکول کېږي. زما په ټول خیر او خیر دی. انشاءالله هیلپرس کلب موږ سره یو ځای شه او هره میاشت کې راپور واخله، او په افغانستان کې راځئ یو ځای کار وکړو او غربت د بیخ نه ختم کړو. جزاک الله خیر. فليت الزمان غدا